په ګناهونو کې تر ټولو غټه ګناه کومه یوه ده؟ نبي علیه السلام فرمایي چې 4 داسې ګناوې دي چې هغه تر ټولو غټې ګناوې دي. اوله ګناه دا ده شرک کول. شرک یو داسې ګناه ده چې الله فرمایي زه هر څه درته معافوم لیکن شرک نه درته معافوم. او بل دویم عقوق الوالدین، د مور پلار ناراضه کول، د مور پلار نافرماني کول، مور پلار باندې ظلم کول، د مور پلار زړه ځورول، دا هم یو داسې ګناه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که چیرې مور پلار دې نه بخشي الله دې نه بخشي، که چیرې مور پلار دې نه معاف کوي الله دې نه معاف کوي. او دریم قتل ناحق. ناحقه یو انسان قتل کول دا دومره سخته ګناه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا په ګناهونو کې غټه ګناه ده. او بل په قرآن کریم کې الله فرمایي چې د دې سزا به بیخي ډېره غټه وي، ډېره زیاته سزا به وي چې کوم څوک یو ناحقه قتل وکړي. او څلورم د دروغو قسم خوړل. حدیث شریف کې راځي چې دا یو داسې سخته ګناه ده چې د دې شمار هم په دې غټو غټو ګناهونو کې سوی دی. او بل حدیث مبارک دی ګر سره چې کله یو انسان دروغ وایي دروغجن سړی به د جنت بوی هم ونه ویني، جنت به هیڅکله په دې خپلو سترګو ونه ویني. نو دروغ ویل یا په دروغ باندې قسم خوړل، د دروغ په خبره باندې قسم خوړل دا انتهایی غټې ګناوې دي. دا ویډیو ضرور در سره شیر کړئ، کېدلی شي ستاسې د شیر کېدو په خاطر باندې یو کس پر دې باندې عمل وکړي، ثواب کې تاسې هم ورسره شریک شئ.